اوس بلنه ورکوم محمد شیرین ګردیوال پیس بیډي دویم ګوند دویم مرستیال. درنو ملګرو، زما د مقالې عنوان دی سرلیک دی د پښتون سوسیال دیموکرات ګوند او د پښتنو قومي یووالی یا قومي وحدت. د لوی او بخونکي خدای په نامه قدرمنو پښتنو د لرې او نږدې ځایونو څخه راغلو درنو عزیزانو او خوږو وطنوالو، ستړي مه شئ، هر کله راشئ. درنو ملګرو، د پښتنو تاریخ د زمانې د تودو سړو څپو د لوړو او ژورو کږلېچونو یو څرګند او ځلانده بېلګه ده، دا چې دغه غیرتمن قوم د خپل رسالت په اوږدو کې خپل ملي هویت، جغرافیي او سیاسي خپلواکۍ دپاره سترې قربانۍ ورکړي دي. په دې هېڅوک سترګې نشي پټولی او دا به د تاریخ کې یوه ځلانده څپرکې وي. خو زه دلته د پښتنو په تیر تاریخ خبرې کول نه غواړم، بلکې په لنډ ډول دې ته راګرځم چې په دې تیرو 13 کلونو کې په یورپ او په ځانګړي ډول په جرمني کې د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند د پښتنو د یووالي او قومي وحدت لپاره تر دې دمه پورې د خپل ګوند په سیاسي، کلتوري او ټولنیز چوکاټ کې څه کړي دي. درنو او قدرمنو اوریدونکو، د پښتنو د ټولنیز ولسوالیز ګوند د بنسټ ډبره په 1981 میلادي کال د آلمان د کل په ښار کې کېښودل شوه. په هغه وخت کې یو ګڼ شمېر پښتانه موجود وو چې د قومي وحدت او ملي خپلواکۍ او دیموکراسۍ یو اوچت احساس او نظر لرونکي وو. د دې دپاره چې قصه رانه اوږده نه شي، د دغه ګوند موخه او هدف د پښتنو قومي یووالی او خپلواکي ده او د یو داسې ټولنې بنسټ ایښودل دي چې هر څوک پکې په آزادانه ډول خپل شخصیت ته وده ورکړي او د انسانانو په خدمت کې د ټولنې په سیاسي، اقتصادي او کلتوري ژوند کې پوره ونډه واخلي. پښتونولي او ټولنولي د ولسوالۍ په واسطه چې ګډ خوی نه لري او یو د بل سره کلک تړاو لري، یو د بل څخه جلا کېدلی نشي. پښتونولي په ولسي ټولنوالۍ کې او ولسوالي ټولنوالي په پښتونولۍ کې پیاوړې او بشپړېږي. ازادي، ټولنیز عدالت او ورورولي د پښتني ټولنیز ولسوالۍ غوښتنې او مرام دی. درنو او قدرمنو عزیزانو، د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند یا د پښتون سوسیال دیموکرات ګوند د بنسټیزې په تړاو په اصل کې د پښتون ویش په سیمه کې د سولې او ډاډمنتوب نښې نښانې بالکل د منځه وړي دي. ډېر اوږد تاریخ ته به نه ځو، خو په دې تېرو څو میاشتو کې چې د ډیورنډ د کرغېړنې کرښې په دواړو خواو کې چې په پښتون قوم کوم ناورین روان دی او کېږي، ولې وشو، څنګه وشو، چا وکړ او د دې نه وروسته به بیا د همدغو پښتنو څه حل وي، دا ټولې داسې پوښتنې دي چې د همداسې سیمینارونو دنده او وظیفه ده چې په دې هکله کوټلې دریځونه جوت او د خلکو او ولس د ذهنیتونو د روښانه کولو دپاره د پښتنو د راتلونکي دپاره د حالاتو د څېړنو وروسته څرګندې لارې په ګوته کړي. د دې دپاره چې په بشپړ ډول په راتلونکي کې سوله او ارامي رامنځته کړی شي، بدون د پښتنو د قومي وحدت او یووالي څخه بله کومه څرګنده او جوته لاره نه تر سترګو کېږي. نن چې د ډیورنډ د کرښې دواړو خواو ته کومه ولسوژنه روانه ده او ګڼ شمېر پښتانه ورته په رڼو سترګو ګوري او هیڅ نشي کولی، نو اصلي پوښتنه دا ده چې نور پښتانه څه ته انتظار دي؟ آیا دغه روانه ولسوژنه د دې بسیا نه کوي چې نور پښتانه د خپل او پردي توپیر وکړي؟ تر څو به د پښتو او پښتنو د تقدیر خبرې په شپ شپ کې کوو؟ آیا دا د شپ شپ پالیسي ټوله په بشپړ ډول تر دې دمه پورې د پښتنو په ستر تاوان تمامه نه شوه؟ چا ته په انتظار یاستئ؟ اتفاق او د ملي خپلواکۍ جذبه او احساس څه د موټر پرزه نه ده چې څوک یې تاسې له د جاپان نه فرمایش کړي او یا یې د مارکیټ څخه تاسو له راونیسي. بنسټیزه خبره دا ده چې د پښتون د قوم ذمواري د پښتنو په اوږو پرته ده او دوی به په اخلاص او ایماندارۍ دغه پیټې ته اوږه ورکوي او بس. خو دلته یوه خبره ټولو ته په ډاګه کوم او هغه دا چې د پښتنو د قومي وحدت او ملي خپلواکۍ په لومړي قدم کې ستر خنډ په خپله مذبذب، شکمن، مرتجع، په کور کې د کورګي جوړولو او یو څه نور بیا د تیرو ایډیالوژیکو نظریو پسې کلک لیوني او یو څه د ځاني او شخصي ګټو پلویان پښتانه ولاړ دي او نه غواړي چې پښتانه د یو خپلواک قوم په حیث سیاسي ډګر ته راودانګي.
مونږ او تاسې له پکار دی چې په ننني حساس او نازک وخت کې خپل داخلي او بارني دښمنان په ګوته او خپل غیرتمن قوم د دوی د منګلو څخه خلاص کړو. تر څو چې دا کار ونه کړو نو موږ به د پښتنو په حیث په خپل قوم همیشه د بېکسۍ او بېوسۍ ویر کوو او بس. تر څو به زموږ دا حال وي. دغه ویر زه د 30 کلونو راهیسې دلته په آلمان کې د روڼاندو په کړیو کې اورم. د اوسنیو روشنفکرانو اول ټکی چې په باس پیل کوي دا وي چې پښتانه بې اتفاقه دي. خبره دا ده چې زموږ تعلیم یافته یا لوستې داسې وي نو اوس ګیله د چا نه کوئ. آیا نن د یو غیرتمن او باتور قوم او د دغه باتور قوم د بچیانو دنده او ذمهواري ختمه شوې ده؟ آیا په دوی کې د خپلې ازادۍ او خپلواکۍ احساس مړ دی؟ آیا دوی نور نه غواړي چې د خپل ځلانده تاریخ پاڼې نورې هم ځلانده کړي؟ بالکل نه، بلکې پښتانه د خپل تاریخ په اوږدو کې هر وخت د داسې کړکېچنو حالاتو څخه په مېړانه او هسکه غاړه وتلي دي. اوس به هم په ګډه د ډیورند د کرغېړنې کرښې دواړو خوا پښتانه په ګډه د دغه روان ناورین څخه په مېړانه ځانونه وباسي، په دې شرط چې د یو ملي بنسټیزي ملي مشرتابه او د ملي او نړیوالو سیاسي حالاتو په انډول د یو کوټلي پروګرام د رامنځته کولو بندوبست وکړی شي، تر څو چې پښتانه ویشلي وي او د قبایلو آزاد پښتونستان، محکوم پښتونستان او افغانستان په نومونو او نارو سرومو داخلي او بارني دښمنان هر وخت مصروف ساتي، نو ټول عمر به د دوی د سیاسي چالاکیو او لوبو ښکار یو. تر څو چې قومي وحدت ترسره نشي نو نه به د لنډ او نه د اوږده وخت لپاره په سیمه کې سوله او ارامي راشي، او دا به نه د ګاونډیانو او نه د نړیوالو دپاره ښې پایلې ولري. د پښتون د قوم وحدت په هکله د پښتون سوسیال ډیموکرات ګوند په تیرو 2 لسیزو کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي دي. د علمي سیمینارونو، کلتوري ماښامیو، د یووالي د ورځې نمانځلو، د ډرامو، مشاعرو، جرګو او علمي کانګرو او نورو غونډو په کولو سره یې خپله پوره ونډه جوته کړې ده. او دلته باید دا په زغرده ووایم چې د پښتون سوسیال ډیموکرات ګوند یوازینی ګوند دی چې په عملي ډول د پښتنو د قومي وحدت او یووالي بیرغ اوچت او هسک ساتلی دی. تر اوسه پورې نه په لره او نه په بره داسې یو پارټي شته دی چې تر اوسه پورې په عملي ډول د پښتنو د قومي وحدت او یووالي په لاره کې دومره هلې ځلې کړي وي. او بله دا چې په SDP یوازینۍ پارټي ده چې د لر او بر پښتانه پکې په ګډه سیاست کوي، او حتی د مشرانو د جرګې غړي په سلو کې 30% د کوزي خوا پښتانه تشکیلوي. سربیره پر دې یوازینۍ پارټي ده چې د لر او بر ټولو ملي مشرانو سیاسي او غیر سیاسي او کلتوري ډلو ټپلو سره د نیکو او دوامدارو اړیکو لرونکي او پالونکي دي. بله دا چې د پښتون سوسیال ډیموکرات ګوند د لومړي ځل دپاره د آلمان د سوسیال ډیموکراټانو سره د جون په 18 نیټه کال 2000 میلادي کې د کل په ښار کې د سیاسي ملګرتوب یوه ډله جوړه کړې ده، او هڅې کوي چې په راتلونکي کې دغه هڅې او هلې ځلې نورې هم وغځوي. د یو پښتون ملګري د وینا په تړاو چې د پاکستان په یو پوهنتون کې د تاریخ پروفیسر دی وایي چې څومره کار چې د پښتنو د یووالي او قومي وحدت دپاره د پښتون سوسیال ډیموکرات ګوند کړی دی نه په لره او نه په بره چا کړی دی. د پښتون سوسیال ډیموکرات ګوند لومړنۍ پارټي ده چې د قومي وحدت هڅې ځان له په نارو او شعارونو باندې نه دي ولاړې بلکې عملي قدمونه په دې اړه اوچت کړي دي. د بیلګې په توګه کله چې د ډیورند د کرغېړنې کرښې 100 کاله پوره شو، یعنې کال 1993 څخه را په دې خوا د پښتون سوسیال ډیموکرات پارټي د جرمني د کل په ښار کې په مسلسل ډول د پښتنو د یووالي ورځې نمانځي. کله ناکله د کوچنیو مجبوریتونو له کبله پکې یو څه ځنډ راشي، خو تر اوسه پورې همدغه سلسله جاري ده. په اصل کې د یووالي د ورځې د نمانځلو موخه او هدف دا و چې د قومي وحدت احساس او جذبه پیاوړې او د لر او بر ملي مشران او ټولنیز شخصیتونه په ګډه د ټولو پښتنو په منځ کې د یو مهم او اړین مرکزیت په بنسټ ایښودلو او د یوې ګډې مشرتابې په جوړېدو سره د یو ګډ پروګرام لاندې خپلې هلې ځلې سمبال او تنظیم کړي.